ایوبي وایي په اوکراین کې د افغان مهاجرینو او محصلینو سره مرسته کوو، خو هغه زیاته کړه چې د هغو افغانانو سره چې کابل څخه د امریکا د تخلیې په عملیاتو کې اوکراین ته انتقال شوي او د پاسپورت په څیر قانوني اسناد نه لري تر اوسه خبرې نه دي شوي. خو بیا هم ښاغلي ایوبي زیاته کړه چې دغه شمېر افغانان هم کولی شي په چک کې د افغانستان له سفارت سره په تماس کې شي تر څو هغو هیوادونو ته چې ټاکل شوي د هغوی کوربهتوب وکړي تماس ونیول شي او هغوی وکړی شي چې له اوکراین څخه ووځي. په اوکراین د روسیې د برید نه وروسته د دې هیواد یو شمېر وګړو ګاونډیو هیوادونو او امنو سیمو ته مخه کړې ده چې د هغو په منځ کې په اوکراین کې یو شمېر اوسېدونکي افغانان هم شامل دي. د امریکا غږ خبریال متي الله عابد له یو افغان سره چې امین توراب نومیږي خبرې کړي چې له اوکراین څخه پولنډ ته روان و. یو شمېر افغان مهاجر چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د امریکا د تخلیې په عملیاتو کې اوکراین ته انتقال شوي و، وایي د اوکراین سرحدي ځواکونو د هغه هیواد څخه د هغوی د وتلو مخه نیولې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.